پوهیږئ کومې چارې ستاسو حافظه کمزوري کوي؟ ولې کله کله ستاسو ځینې شیان هیریږي؟ آیا نور ستړي شوي یاست چې تل مهم څیزونه هیروئ؟ غواړئ چې دا ستونزه مو حل کړئ؟ نو تر پایه زموږ دغه ویډیو وګورئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ ډړۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هیر نه کړئ. موږ ټول د ورځې په اوږدو کې د ځینو خبرو او شیانو د هیرولو تجربه لرو. دغه ستونزه چې د حافظې د کمزورۍ لامل بلل کېږي، زیات خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د دې ناروغۍ ډېر قربانیان د ډېر عمر لرونکي کسان دي، خو ځینې وخت ځوانان او حتی ماشومان هم له دا ډول ستونزو سره مخ کېږي. په دې ویډیو کې د حافظې د کمزورتیا مهم او ستر لاملونه له تاسو سره شریکوو. کره شواهد د دې ښکارندویي کوي چې اضطراب، خفګان او نورې ورته ناروغۍ حافظه له زیاتو ستونزو سره مخ کوي. شدید خفګان شاید د حافظې د لاسه ورکولو لامل هم شي. هغه کسان چې په بېخوبۍ اخته وي په ورځنیو چارو کې د حافظې له ستونزو سره هم مخ وي. د ډاکټرانو لخوا په شپه او ورځ کې د 8 ساعتو خوب کولو لپاره سپارښتنه شوې ده چې دا د خوب معیاري اندازه ده، مګر د خوب دغه اندازه د ځینو کسانو لپاره بسنه نه کوي. که چیرې تاسو له خوبه له راپورته کېدو وروسته بیا هم ستړي او مړاوي، د ورځې په اوږدو کې بیا هم خوب در باندې غلبه کوي، نو له 8 ساعتو ډېر خوب ته اړتیا لرئ. ډېر داسې درمل شته چې کارول تاسو د هیریدنې له ستونزې سره مخ کوي، لکه د پریشانۍ ضد درمل کارول، د زړه د ناروغیو درمل کارول او نشهیي توکي د دغې تاثیراتو لرونکي دي. که چیرې متوجه شوي یاست چې د دې درملو په کارولو سره د هیریدنې په ستونزه اخته شوي یاست، نو خامخا ډاکټر ته ورشئ. په بدن کې د اوبو کمښت د حافظې د له منځه تلو مهم لامل دی. نو د حافظې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په کافي اندازه اوبه وڅښئ. روغتیا پوهان هره ورځ حداقل د 12 ګیلاسو اوبو څښلو سپارښتنه کوي. ویټامین B12 په حیواني خوراکونو لکه غوښه، چرګه، هګۍ او لبنیاتو کې زیات پیدا کیږي. ستړیا، بې اشتهایي، وچوالی، ډنګرتوب او یا شمېر نورې ستونزې هم د دې ویټامین د کمښت له امله رامنځته کیږي. که چیرې تاسو زیات سبزی خورئ، نو د ویټامین B12 د پوره کولو لپاره باید ترې یو وخته ډډه وکړئ. د دې ویټامینونو پوره کولو ته ستاسو بدن سخته اړتیا لري. حامله مېرمنې، د زیات عمر لرونکي کسان، هغه کسان چې وینه یې کمه وي، د هاضمې سیستم ناروغۍ باندې اخته کسان او د سلیک او کورون ناروغۍ لرونکي د ویټامین ته زیاته اړتیا لري. غوړ لرونکي خوراکي توکي یوازې د زړه لپاره خطرناک نه دي، بلکې په حافظه باندې هم بد اثر پرې باسي. څېړنې ښایي چې غوړ لرونکي خوراکي توکي او خواږه د وخت په تېرېدو سره د مغزو فعالیت کموي. د زیاتو خوږو خوړل د حافظې او وړتیا په له منځه تلو کې ډېر مهم رول لري، لکه د الزایمر ناروغي، هغه ناروغي چې د عمر په تېرېدو سره سړی خپل عقل له لاسه ورکوي. د مغزو د ساتلو لپاره ښه خوراکي رژیم کبان، میوې، سبزي او وچې میوې دي. سګرټ څکول په مغزو کې د وینې جریان له ځنډ سره مخ کوي. هغه کسان چې سګرټ څکوي د نورو خلکو په پرتله د مغزو فعالیت له کمزوري کېدو سره مخ کیږي. د دې علاوه سګرټ د غیر طبیعي پروټونو د راټولېدو سبب ګرځي چې د مغزو وړتیا د اطلاعاتو په لیږد کې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. نو که چیرې غواړئ خپلې حافظې ته زیان ونه رسوئ، همدا اوس سګرټ پرېږدئ. په دې هیله چې زموږ دغه معلوماتي ویډیوګانې له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو د ستونزو په حلولو کې تاسو ته مفیدې واقع شي. تر بیا مو په خدای سپارم.